اروپایي اتحادیه په افغانستان کې په شلو کلونو کې څونه لګښت وکړ؟ تاسو اوس ورته وګورئ، یعنې موږ یې په ورانولو کې مرسته وکړل. آیا پوهیږئ چې د حقیقت ویلو پرته هم یو درس د تیرو شلو کلونو څخه اخیستلی سو؟ د افغانستان تیر شل کلن جنګ یو پروپاګند و. امریکا خپلو خلکو ته درواغ وایي. امریکا تر 2.2 تریلیونه ډالرو ډېر لګښت وکړ او تر 2 تریلیونه ډېرې یې شخصي قراردادیانو ته ورسېدې. دوی د جنګ په پلمه د امریکا د مالیه ورکوونکو څخه پیسې و شخصي بنیادونو ته ورکړلې. اروپایي اتحادیه زموږ په پیسو څه وکړل؟ دا چیرې ولاړې؟ اروپایي اتحادیه په افغانستان کې څونه لګښت وکړ؟ بې له دې چې دولتي چارواکي په خانان سول، بل دوی په دغه پیسو څه وکړل؟ د بیارغونې څونه شواهد مو ترلاسه کړي چې هغه تاسو به یې په اړه ویل؟ مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسیږي، د هغه افغانانو شمېر چې په فقر کې ژوند کوي د 2001 راهیسې 2 برابره سوي دي. 1/3 یې خوراکي توکي نه لري، نیمایي برخه یې د څښاک اوبه نه لري او 2/3 یې برېښنا نه لري. د طالبانو تر پاڅون وړاندې څوک چې د امریکا او سعودي په مرستو راوپالل سول، یعنې هغه مجاهدین، په هغه وخت کې د پوهنتونونو نیمایي زده کوونکي ښځینه وې. د هېواد 40 سلنه ډاکټرانې ښځینه وې، 70 سلنه ښوونکي ښځې وې، 30 سلنه عامه کارکوونکي ښځې وې. اوس ورته وګورئ. موږ یې په ورانولو کې مرسته کړې ده. آیا موږ یې په اړه حقیقت ووایو؟ او که یې په اړه پلمې ولټوو چې ولا موږ خو نو د ښځو حقوق پر ځای کوو، بیا رغونه کوو چې په پای کې به یې هیڅ نم نه وي. آیا اروپایي وګړي پوهېدل چې هلته څه روان و که یا؟ که یا نو ولې نه پوهېدل؟ او آیا داسې یو څوک شته چې د دوی سره د اروپا د هغه پیسو په اړه حساب وکړي چې هلته مصرفېدې او اوس یې هیڅ درک هم نسته؟